بسم الله الرحمن الرحیم. د سملاستو فبارکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه، سنت طریقی، مستحبات، آداب او احکامات بیانیدل. مخکی اته درسونه دا بیان شول، دا نهم درس دی. په مخکینی اتو درسونو کې دویش سنت طریقی، مستحبات، آداب او احکامات په تفصیلات سره بیان شول. درشتم سنت طریقه د سملاستلو یعنی د اودکیدلو سنت طریقه څه ده؟ نو په هغې کې په ښۍ ډډه باندې په ښۍ اړخ باندې سملاستل د سنت طریقه ده. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب الصحیح البخاری کې د دې لپاره مستقل باب قائم کړی دی. وی باب النوم علی الشق الایمن، په ښۍ طرف باندې سملاستل، په ښۍ اړخ باندې اوده کېدل د دې لپاره مستقل باب دی او دغه سنت طریقه ده. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استجع على شقك الأيمن. دا براء بن عازب رضی الله تعالی عنه روایت ده. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کله چې تا زید سملاستو ترازی بستری ترازی او کله ته د سملاستو اراده وکې، نو اول داسې اودس وکړه لکه څرنګه چې څوک مانځه ته اودس کوي د عبادت دپاره، نو دغسې اودس وکړه. او د دې سنت طریقې تفصیل مخکې ویلی شوی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ثم استجع علی شقک الایمن، بیا چې کله سملی نو په ښۍ اړخ باندې په ښۍ ډډه باندې سمله، نو دا سنت طریقه شوله. صحیح حدیث ته امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی، امام مسلم رحمت الله علیه، امام ترمذی رحمت الله علیه او امام ابو داود رحمت الله علیه هم دغه حدیث ذکر کړی دی. په بل حدیث کې راغلی دی، دغه خو د مخکې حدیث قولی شو، نبی علیہ السلام ویلی دی چې داسې وکړه. اوس حدیث فعلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن. براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه روایت دی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله خپل بسترې ته راغی د سملاستلو دپاره، او کله به چې سملاسته نو علی شقه الایمن، رسول الله صلی الله علیه وسلم به په ښۍ اړخ باندې په ښۍ ډډه باندې سملاسته. دا صحیح حدیث ته امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی. امام نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې د دې حدیث په شرح کې د دې حدیث په وضاحت کې لیکلی دي چې په دې حدیث کې درې سنت طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. نو یو په هغې کې الثانیه، یو خو مخکې بیان شو چې اودس کول او په اوداسه کې اوده کېدل دا سنت طریقه ده. او دویم الثانیه النوم علی الشق الایمن، په ښۍ اړخ باندې سملاستل دا سنت طریقه ده. لأن النبي صلی الله علیه وسلم کان یحب التیامن، وی نبی صلی الله علیه وسلم با ښۍ اړخ دا ډیر زیات وخو. وروسته به انشاءالله د دې مسلې وضاحت په نورو سنت طریقو کې هم راځي. چاله څه شی ورکول، د چا نه څه شی اخیستل، دا هم په ښۍ لاس باندې پکار دي. یحب التیامن. دویم امام نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې لیکلي دي ولأنه اسرع الى الانتباه، په ښۍ ډډه باندې چې څوک سملی نو دا بیا راویښېدلو ته را بیدارېدلو ته دا ډیر زیات اسرع دي او دا ډیر زیات آسان دي. انسان زر راویښېږي او مطلوب د مؤمن مسلمان نه هم دغه دی چې ډیر زیات جوور خوبونه کی او داسې په خوب کې ورډوب شوی نه چې دراوي خېدلو هیڅ طریقې نه جوړي.
امام نووي رحمت الله علیه په شرح مسلم کې دغه وضاحت ذکر کړی. ابن حجر رحمت الله علیه په شرح د صحیح البخاری فتح الباری کې وایي نص الاطباء على انها اصلح للبدن. یو خدا سنت طریقه شوله، په سنت طریقه باندې ود کېدل دا عبادت دی او دا دین دی، په دې کې اجر او ثواب دی. خو یو بل خبره پکې د هم ذکر کړی ده، وای نص الاطباء على انها اصلح للبدن. په خی اړخ باندې په خی ډډه باندې سملاستل اطباء ډاکټرانو حکماو حاکمانو دا لیکلی دي او په دې باندې صراحت ذکر کړی دی چې دا د بدن لپاره ډیر زیات فایدهمند دي. مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شرح مشکات کې وایي فانه من السنن. په خی ډډه باندې سملاستل دا سنت طریقې دي او دا په سنت طریقو کې یو طریقه ده. د دې مسلې سره او د دې سنت طریقې سره دو مسلې هغه واوري چې هغه محدثینو رحمهم الله دغه حدیث په شرح کې ذکر کړی دي. یو مسله هغه ده کله چې مؤمن مسلمان او د کیږي د اول نه په خی ډډه باندې سملاستل د سنت طریقه ده. که ورستو بیا ډډه بدله کی او په چفه په ګسه ډډه باندې سملی نو هغه هم سیدی پاغي کې هیڅ قسم حرج څه قسم قباحت ممانعت نشته دی. ځکه دا خبره لازمی او ضروری نه ده چې ټول شپه دی انسان په خی ډډه باندې سملی. یوازې په خی ډډه باندې ټول شپه سملاستل دا ډیر ګران کار دی، دا ممکن نه دی. نو د اول نه چې کله سملی نو په خی ډډه باندې سملی، دا غي نو ورستو ک بیا کله ستړی شو او ډډه بدلوله نو پاره کې څه قباحت نشته ری، ممانعت نشته ری، څه حرج پکې نشته ری. ابن حجر رحمت الله علیه په شرح د صحیح البخاری د دې مخکې مذکور حدیث کې ذکر کړی دی وليس من شرطه ان يبقى على الايمن بل نفس الدخول يطلب فيه التيمم ثم بعد ذلك ينتقل الى ما ايسر منه. وی په دغه حدیث کې چې دا کومه مسله او سنت طریقه ذکر شوی ده نو په دې کې دا شرط نه دی چې ټول شپه هم په دغه خی ډډه باندې باقی پاتې کیږي، بلکې صرف نفس اول او د کېدل په خی ډډه باندې دي او په دې کې مطلوب خی طرف دی. دا غي نه ورستو بیا که کم طرف ته په بل ډډه باندې اوړي نو هیڅ قسم قباحت پکې نشته دی. فتح الباری د ابن حجر رحمت الله علیه دغه مسله ذکر کړی ده او دویم المدخل لابن الحاج هغه هم دغه مسله ذکر کړی. دویمه مسله په دغه سنت طریقې کې هغه دا واوري که یو کس ضعیف دی، یو مؤمن مسلمان کمزور دی، بدنی لحاظ باندې کمزور دی، دویم یا یو څوک مریض دی یا یو څوک زخمی دی یا یو بل عذر دی، نو د اول نه هم د خی ډډې نه علاوه په بل ډډه باندې په بل طریقه باندې سملاستل شي د غولا جائز دي. که معذور انسان دی، مریض دی، زخمی دی، کمزور دی یا بل یو څه عذر دی چې په خی ډډه باندې نشي سملاستل نو تکلیف دی خامخا دې لپاره نه کوي چې په خی ډډه باندې سملی، بلکې هر ډډه چې در لپاره اسانه په غیبانی سملاستل شي. ابن الحاج رحمت الله علیه په المدخل کې لیکلی دی وان تعذر ذلك أي الجانب الأيمن فيدخل على الجنب الآخر للضرورة الداعية إلى ذلك. کپا خی ډډه باندې سملاستل د در لپاره ګرانو متعذرو مشکلات وته نو دا په بل ډډه باندې سملاستل شي د هغه ضرورت د وجې نه چې د ترافیق شوی. نو دا دوه مسلې شولې په دغه کې. څلېرشتم سنت طریقه د سملاستلو او د خوب په آدابو کې د خوب په مستحباتو کې هغه ده چې خی لاس یعنی خی ورغوي دا به د خی مخلاندې کیدی د سنت طریقه ده. محدثین رحمهم الله د خپل احادیثو په کتابونو کې د دې مسلې لپاره او د دې سنت طریقې لپاره مستقل بابونه قائم کړی دي او بیا په هغه بابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ذکر کړي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د دې لپاره مستقل باب قائم کړی دی
وضع الید الیمنى تحت الخد الایمن. کله چې یو مؤمن مسلمان اوده کیږي نو په خی ډډه باندې به اوده کیږي، دا غي تفصیل وشو. او دویم د خی لاس ورغوي دا به د خی مخ نه لاندې کیدی، د اننګی لاندې به دا کیدی، د سنت طریقه شوله. عن حذیفه رضی الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وزع يده وفي روايه جعل كفه اليمنى تحت خده. حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت ده وی نبی صلی الله علیه وسلم بجکر بستری تراغه او ودکیده با وزع يده، نو نبی صلی الله علیه وسلم با خپل لاس کی خود. په بل حدیث کې راغلی جعل كفه اليمنى، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا خی ورغوی کی خود تحت خده لاندې د خپل اننګی ده، یعنی مخنه به دلال رالانک. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په صحیح البخاری کې دا روایت ذکر کړی دی، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، ابن ماجه کې هم دا روایت موجود دی او الادب المفرد کې هم دا روایت موجود دی. د دې سنت طریقې سره یو مسله او یو فائدہ هغه دا ده، په دې طریقه باندې سملاستل دا څه واجب نه دی، دا څه فرض نه دی، بلکې دا سنت عمل دی او مستحب عمل دی. نو کله چې عذرو نو په کومه طریقه چې ورته اسانه نو هم په هغه طریقه باندې سملاستل شي. محدثین رحمهم الله دغه حدیث په شرح کې لیکلي دي وهذا ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الافضليه فإن تيسر لك هذا وإلا في الأمر واسع. شرح رياض الصالحين هغه کې دغه مسله لیکلې ده وای په دغه طریقه باندې سملاستل داسه لازمی واجب او فرض عمل نه دی، بلکې دا یو سنت عمل دی، یو مستحب عمل دی، او په دې کې افضلیت دی، په دې کې غورواله دی، په دې کې اجر او ثواب دی. کدا متيسر وا او دغه طریقه اسانه وا نو په دغه طریقه باندې سملا اجر او ثواب به دی هم شي، د بدن لپاره د پیدمن هم دی، د زر را خیدلو طریقه هم دغه ده. او که چرته دغه طریقه ستاره لپاره متعذره وا، دغه طریقه اسانه نه وا، په دغه طریقه کې مشکلاتو، نو بیا په بل طریقه باندې کومه طریقه چې ستاره لپاره اسانه نو په هغه باندې خوب کول شي، په هغه باندې اود کېدل شي. پنځشتم سنت طریقه د خوب د آدابونه، د خوب د مستحباتونه، د خوب د احکاماتونه هغه ده. کله چې څوک سملی نو بالغ ته نو سرته بالغی خودل، سرته تکیه خودل، دا هم سنت عمل دی، مستحب عمل دی، او د خوب د آداب او د احکاماتو نه دی. دا نبی صلی الله علیه وسلم د بستری تکیه او بالغ کوم باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم به ود کېده او د ود کېدلو په وخت کې په سری خوده نو هغه د چمړیو او د کجورو د پټو ناغه د پانو ناغه ډک شوی. عائشة رضي الله تعالى عنها روايت دي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه وفي رواية يستجع عليها من آدم حشوها ليف. دا عائشة رضي الله تعالى عنها روايت دي وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تکیه هغه تکیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې ډډه وهله یا به په هغه باندې تکیه کوله نو هغه د چمړیو او هغه د کجورو د پټونه د کجورو د پانو نه هغه ډکلې شوی. په حدیث د ابو داود کې، په روایت د ابو داود کې وسره دا چې راغلی دی التي ينام عليها، هغه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه باندې اود کېده. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بستری تکیه، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بستری بالغ چې په وخت د اود کېدلو کې به په هغه باندې سری خوده هغه چمړیو او د کجورو د پانو نه هغه ډکلې شوی. نو د سملاستلو په وخت کې سرته تکیه خودل، بالغی خودل، دا هم سنت طریقه شوله، د خوب د مستحباتونه او د خوب د آدابونه شو. دغه روایت امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی، مصنف د ابن ابي شیبه کې دغه ذکر دی،
او امام ابو داود رحمت الله علیه هم دغه حدیث ذکر کړی دی. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې پوهه کی او الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب کی. د خوب په آدابو کې او په سنت طریقو کې او په مستحباتو کې شپږشتم مستحب، شپږشتم سنت طریقه او شپږشتم آدابو کې دا دی قبله ته مخ کول مندوب دی، مستحب او ښه عمل دی. مندوب دی دا ښه عمل دی او مستحب عمل دی دا قبله ته مخ کول. دا مسله فقهای کرامو رحمهم الله په خپلو کتابونو کې ذکر کړی ده. ويندب له اذا اراد النوم ان يبسط فراشه مستقبل القبلة وينام على يمينه. وی مندوب ښه طریقه او مستحب طریقه او د خوب د آداب نه ده کله چې مؤمن مسلمان د اود کېدو اراده وکي ان يبسط فراشه مستقبل القبلة نو خپل بستر دی قبله طرف ته وغوړي. وینام علی یمینه او بیا ری پاغي باندې په خی اړه باندې سملی. نو قبله طرف ته مخ کول دا بهتره طریقه شولا او دا مستحب عمل شو. فیض القدیر کې دغه مسله ذکر ده. الفقه الاسلامی وادلته کې دغه مسله ده. الاقناع کې دغه مسله ده. الموسوعه الفقهیه کې دغه مسله ده. امام نووي رحمت الله علیه په خپل کتاب الاذکار کې دغه مسله ذکر کړی ده او نور ډیرو فقهای کرامو رحمهم الله دغه مسله ذکر کړی ده. الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل اتباع نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.